ښاروالۍ هوټل دی، دغه سپوږمۍ هوټل هر څه وړي دي. نورستان کې سخت سیلاب راغلی. د ښاروالۍ هوټل، پارک، بازار، دکانونه، ښاروالۍ ټولې وړي دي، هر څه ختم. زه د نورستان ولایت کې زندگی کوم. دلته زمونږ مشران والي صاحب په شمول او دا زمونږ امنیتي چارواکي چې کوم وو په سمښت ځان زر عاجل راورسوو، خو زمونږ او د مشرانو د خوا نه د اوبو زور ډېر زیات و. خو دغونه ولسونو سره دغونه همکاریو منډه وکړه چې خلک یې بېطرفه کړه، غاړو ته یې کړه او مړي او جسدونه او دام را انتقال کړه. څه قماندانۍ ته کړه، څه لګیا دي همکاري کوي، دا مشران لګیا دي زمونږ هغې هڅه کې دي. نورستان ولایت د پارون ښار او شاوخوا سیمو د وروستیو سختو سیلابونو له امله د ترلاسه شویو لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه 23 تنه هیوادوال شهیدان شوي دي، د 15 تنو شهیدانو مړي موندل شوي دي، 80 تنه ټپیان شوي دي، شاوخوا 100 تنه لا هم نادرکه دي، 7 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، 23 کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ شوي دي، 80 دکانونه او هټۍ له منځه تللي دي، 40 رادې غټ او کوچني وسایط زیانمن شوي دي، 11 هوټلونه په بشپړ او نسبي ډول ویجاړ شوي دي. یاد ارقام لومړني دي او د ژغورنې او ارزونې د عملیاتو له دوام سره سم ښایي بدلون ومومي. له پیښو سره د مبارزې مدګۍ ادارې ولایتي ټیمونه د پیښې د لومړنیو شېبو راهیسې په سیمه کې حضور لري او د ژغورنې، لټون، ارزونې او د بیړنیو مرستو چارې په دوامداره توګه پر مخ وړي. همدارنګه د مرکزي ادارې له لوري نن سهار وختي او باصلاحیته پلاوی د بیړنیو حالاتو د عملیاتو د مرکز د رئیس ملا سید احمد عثماني په مشرۍ نورستان ولایت پارون ښار ته تللی تر څو وضعیت له نږدې وارزوي، د ژغورنې او مرستو بهیر لا ښه همغږي کړي او د زیانمنو کورنیو ته د عاجلو اړتیاوو ته پر وخت رسېدنه یقیني کړي.